افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام په ځانګړې پاملرنه او د ټولګټو وزارت رهبرۍ په ځانګړو هڅو د سالنګونو لویه لار شاوخوا اوس چې زموږ پلان دی 10 کیلومتره په اساسي ډول رغیږي چې په دې کې 10 کیلومتره د کانکریټ هغه ساحه چې اوبه پکې زیاتې دي او اسفالټ ښه کار نه کوي او 10 کیلومتره په اسفالټ باندې په اساسي ډول رغیږي چې په دغه کې د بودیجې په اړه باید ووایم چې همدغه قراردادي شرکتونو سره د ټولګټو وزارت په همغږۍ او په شراکت باندې دغه لویه لار رغیږي. نو په دې تړاو څومره چې مصارف ورباندې راځي ټولګټو وزارت هوډ لري چې هغه ټول پر غاړه واخلي. د ټولګټو وزارت تاسو ته معلومه ده چې موږ سږ کال بودیجه داخلي بودیجه ده پر داخلي عوایدو ولاړه ده پر کوم بهرني قوت متکینه ده. په همدې اساس چې څومره ډیره اړتیا وي انتهایی ډیر ضرورت وي په هغه ځای کې د اقدام پکار دی. په همدغه موخه سالنګونو لویه لار ټوله ستونزې پکښې دي مشکلات پکښې دي. اوس هغه چې ژمی را روان دی او دغه ولسونه له سختو کړاوونو سره مخ کیږي په همدې موخه د اشد ضرورت په بنا موږ 10 کیلومتره اساسي رغوو.